السلام علیکم دوستانو، زه یم وارث، تاسو ګورئ ټیکنو فسټ یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو د ټیک ټاک ویډیو ویوز زیاتولو طریقه زده کوو چې څنګه کولی شو په ټیک ټاک کې د خپلې ویډیو ویوز زیات کړو. دا ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو تر اخره وګورئ. په ډېرې اسانۍ سره تاسو د خپل ټیک ټاک ویډیو ویوز زیاتولی شئ. نو دوستانو، را روانه ویډیو کې انشاءالله همدغه شان ښایسته طریقې در زده کوم. د دې لپاره تاسو زموږ فیسبوک پاڼه همدغه شان د یوټیوب چینل ضرور در سره فالو او سبسکرایب کړئ. نو ورځو همدې طریقې ته چې څنګه په ټیک ټاک کې د خپلې ویډیو ویوز زیاتولی شو. د دې لپاره به دوستانو تاسو لاړ شئ کروم بروزر ته، یا چې کوم بروزر ته وي د ګوګل په سرچ کې به apk.com ولیکئ. دوستانو دلته کې به تاسو ته دا ویب سایټ راشي، تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو دې ویب سایټ ته راتلو وروسته به لاندې راشئ. لاندې دلته کې به تاسو ته لیکلي وي، ګورئ دا نشان ګیټ انلیمیټډ ټیک ټاک ویوز، په دې باندې کلیک وکړئ. ډېر اسانه طریقه ده دوستانو. ویډیو تر اخره ګورئ. په ډېر اسانۍ سره تاسو د خپلې ټیک ټاک کې د ویډیو ویوز چې کم دي هغه زیاتولی شئ. دې کې لاندې راشئ، دلته کې به لیکلي وي ګیټ انلیمیټډ ټیک ټاک ویوز، په دې بټن باندې کلیک وکړئ. دوستانو دلته کې به تاسو ته دغه شان صفحه پیج راشي. اوس دلته کې دوستانو تاسو به لاړ شئ ټیک ټاک ته. چې لاړ شئ ټیک ټاک کې به خپلې ویډیو یو کم ویډیو ته چې ویوز زیاتول غواړئ د هغې لینک به کاپي کړئ. نو ټیک ټاک آن کړئ، خپل پروفایل ته راشئ، بیا کومه ویډیو ویوز زیاتول غواړئ، لکه دلته کې تاسو زما د اخرنۍ ویډیو 18 ویوز دی، تاسو ته ښکاري په دې ویډیو کې. د دې لینک کاپي کوم. د دې لینک کاپي کولو لپاره په درو ټکو باندې کلیک وکړئ. بیا دلته کې دوستانو تاسو راشئ ادر اپشن ته، تاسو ته به ښکاري، په دې باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې دوستانو لاندې تاسو ګورئ کاپي لینک، په دې لینک په دې اپشن کلیک کړئ، لینک کاپي کړئ. اول خو دا ویډیو کې تاسو ګورئ چې د دې ویډیو ویوز چې کم دي دوستانو 18 دي. بیرته به تاسو راشئ هغه پیج ته، دلته کې به د دې ویډیو یو ار ال چې کم دی ګورئ پسټ کړئ. لاندې به تاسو ته په دې طریقې سره کیپچه راشي، نو په دې ځي کلیک وکړئ. هغې وروسته بره تاسو ته لیکلی دي تصویر هم درکړی وي چې دغه شان تصویران چې کم دي سلیکټ کړئ. نو دا به دوستانو تاسو سلیکټ کړئ. هغې وروسته به دوستانو تاسو په نیکسټ اپشن کلیک کړئ. بیا به دوستانو همغه تصویران تاسو وګورئ. په ویریفای اپشن باندې به کلیک وکړئ. دا ګورئ چې ویریفای شو. اوس به دلته کې تاسو په ګیټ اپشن کلیک وکړئ. اوس ګورئ دوهم ځل لپاره د ویډیو ویوز زیاتولو لپاره به تاسو 15 منټه انتظار کوئ. 15 منټه وروسته بیا د ویډیو لینک ورکړئ، په ګیټ باندې کلیک وکړئ. اوس ګورو د مونږ د ویډیو ویوز چې څومره زیات شوي دي. اوس لاړ شو بیرته ټیک ټاک ته. ګورئ ټیک ټاک باید تاسو کلوز کړئ. वो क्या चीज है دوستانو ټیک ټاک کلوز کړئ، بیا یې آن کړئ. هغې وروسته پروفایل ته راشئ، ویډیو ته راشئ. ګورئ تاسو ته ښکاري چې د 100 نه زیات په یو لینک ورکولو سره ستاسو 100 نه زیات ویوز چې کم دي زیات شول. دا ویب سایټ نه کار پرېږدي، دا تاسو لپاره همیشه کار کوي. صرف 15 منټه انتظار کوئ، بیا لینک ورکوئ، بیرته به بیا ستاسو کم ویوز چې کم دي په دې طریقې سره زیاتولی شئ. نو په 10 منټو کې تاسو 200 ویوز، په 15 منټو کې 300، په دې طریقې سره په زرګونه ویوز د خپلې ویډیو تاسو زیاتولی شئ. نو ګورئ دوستانو په دې ویډیو کې تاسو وکتل. اوس که موږ بیا هلته لاړ شو، نو اوس تاسو ته ښکاري دلته کې 4.5 منټه پس چې موږ دلته کې د ویډیو یو ار ال ورکو، په ګډ باندې کلیک وکړو، بیرته به زموږ د ویډیو ویوز چې کم دی زیات شي. دوستانو را روانې ویډیو د ټیک ټاک فلاور، د ټیک ټاک د ویډیو لایک، کمنټ دا تاسو څنګه زیاتولی شئ
دا طریقې هم در زده کوم. د دې لپاره زما یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ، زمونږ پیج در سره فالو کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. دوستانو د ویډیو د خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ، ویډیو لایک هم کړئ. تر بلې ویډیو د لیاله په امان.